لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې درسونو د لړۍ دویم درس دی. نن په قاموس باندې بحث کوو چې خپله قاموس څه دی. موږ چې کله د قاموس کلمه اورو زموږ مراد څه دي، قاموس څه ته وایي او قاموس څه شی دی. قاموس څه دی؟ قاموس یا ډکشنري دریاب سیند څه دی؟ قاموس د کلماتو او ژبې کتاب دی. په دې کې کلمات راغونډ وي، د یوې ژبې لغتونه پکې راټول وي. کله چې موږ د قاموس کلمه اورو، له هغې نه مراد د کلماتو یو کتاب دی چې کلمات پکې راغونډ شوي وي، او مخکې بحث ورباندې کړی و. له دې نه مراد عملي قاموس لیکنه ده. قاموس په لوی سر کې د یوې ژبې د کلماتو غورچاڼ ته وایي چې په دې کې هغه لغتونه راټول شوي دي چې موږ په متن یا خبرو اترو کې وینو. د هغې په معنا کله پوهیږو او کله نه ورباندې پوهیږو، کله د هغې په کارونه کې ستونزه لرو، کله د هغې په معیاري شکل کې، کله د هغې په تلفظ کې، کله د هغې په تعریف کې. نو بیا قاموس ته مراجعه کوو، له قاموس نه دغه مشکل یا ستونزه حلوو. قاموس هغه څه دی چې د معنا، تلفظ، اتمولوژۍ، تصریفي بڼو، اشتقاقونو، وینا توکونو نورو په اړه معلومات ورکوي. دغه معلومات به یا په همغه ژبه وي لکه پښتو یا به په بله ژبه وي. پښتو دري قاموس، بیا پښتو لغتونه دي په دري تشریح شوي وي. په قاموس کې د یوې کلمې سرویونه راغلي وي، یوه کلمه راغلي وي، د هغې تلفظ راغلی وي، د هغې معنا راغلي وي، د هغې اصلي بڼه راغلي وي، او د هغې نور شیان لکه د هغې په اړه چې اصطلاح جوړېږي هغه راغلي وي، د وینا توکونه یې پکې راغلي وي، او د هغې لپاره که ستونزه یې بېلګې راغلي وي، او که هغه قاموسونه وي چې موږ خلکو ته پکې د یوې ژبې د کلمې د لیکلو بڼه یا د کارونې بڼه ورښایي، نو د هغې لپاره جملې راغلي وي. یا یوه کلمه ډېرې معناوې لري، دا چې معناوې ګډې وډې نه شي، د هغې لپاره په جملو کې دغه کلمه موږ کاروو. قاموسونه عموما الفبایي ترتیب لري چې دې ته قاموسي ترتیب هم وایي. د دې لپاره چې دغه الفبایي ترتیب وپېژنو، یو قاموس ته مراجعه کوو، هلته بحث ورباندې کوو. دغه الفبایي ترتیب له الف شروع کېږي، پر یا باندې ختمیږي. ځینې قاموسونه د موضوع په ترتیب راغلي وي. هغه قاموسونه چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره لوستل کېږي یا د یوې ژبې په زده کړه کې کارول کېږي، هغه تر ډېره حده په موضوعي ترتیب باندې برابر شوي وي. یعنې په یوه صفحه کې د کورنۍ د غړو نومونه وي، په بله کې د اشپزخانې وسایل، بل ځای د کور وسایل، همدغه ډول د هوایي ډګر وسایل. یعنې هغه قاموسونه چې په هغې کې موږ ژبه زده کوو یا څو ژبیز وي، نو بیا د موضوع په ترتیب باندې جوړ شوي وي. یوه ژبه اسانه په دغه ډول زده کېږي. د یو قاموس کار دا دی چې په همغه ژبه یا کومه بله ژبه کې د کلماتو معنا تشریح کړي. که یو ژبیز قاموسونه وي، یو لغت به موږ ته سپړي چې دا څه ډول لغت دی، معنا یې څه ده او څنګه کارول کېږي. یوه معنا لري که ډېرې معناوې لري، او که دوه ژبیز وي بیا به همانیزمونه ورته لیکو چې دې همانیزمونه زموږ په ژبه کې څه دي. همدا ډول قاموسونه نن سبا د کلماتو املا، سېلابونه، تلفظ، ریښې، کارونې، همانیزمونه او کله ناکله انځورونه هم لري. یو قاموس چې دی یوازې معنا نه، بلکې موږ ته په قاموس کې دا هم راښایي چې د هغې اصلي املا څه ده. هغه ژبې لکه پښتو ژبه چې د یوې کلمې لپاره بېل بېل تلفظونه لري، نو د هغې اصلي املا بیا موږ په قاموس کې چک کوو چې په قاموس کې اصلي معنا، اصلي کلمه څه ډول لیکل کېږي ګوري. هغه په څو سېلابو باندې تلفظېږي، د هغې اصلي تلفظ څه دی، د هغې ریښه څه ده، کارونه یې څه ده، همانیزونه یې څه دي. ځینې وخت قاموس چې دی انځورونه هم لري. یوه کلمه که موږ هر څومره ډېر وسپړو نه یې شي پېژندلی، نو موږ مجبور یو د هغې لپاره تصویر راوړو، انځور راوړو. مثلا د خامک کلمه ده، که هر څومره موږ وسپړو مجبور یو د هغې انځور راوړو. یا ځینې مېوې دي که یې هر څومره تعریف کړو خو مجبور یو چې د هغې لپاره انځور راوړو. قاموسونه موږ فکر کوو چې یوازې د عامو کلماتو قاموسونه لرو،
خو د عامو کلماتو قاموسونو سربیره موږ د ساینس قاموس لرو، د ښکنځاوو قاموس لرو، د نقل قولو لرو، د همانیزمونو او داسې نور بلها ډېر قاموسونه موږ لرو. یعنې یوازې موږ په دې بسنه نه کوو چې موږ د په ژبه کې یو ډول قاموس ولرو، بلکې موږ به تخصصي قاموسونه لرو، لکه د یوې ژبې د اصطلاحاتو قاموس یا د یو خاص مسلک د اصطلاحاتو قاموس او دغه نور یادونه مو هم وکړه. موږ قاموسونه ګورو. د یو قاموس دی 3 ټکو کې لیکل شوی دی. زاهد پښتو قاموس دی. د لالیف نه شروع شوی، دی هم د آ نه شروع کړی دی. الفبایي ترتیب لري دا قاموس. مثلا لغت دی، آژانس د دې لپاره تلفظ لیکلی، او نرینه نوم دی، مفرد دی. آژانس چې د نمایندګي د خبر اخیستلو او رسولو څانګې ته وایي. پسې دویم لغت چې دی آس دی، دا په الفبایي ترتیب دی، په 3 ټکونو کې لیکل شوی دی. پښتو کې دا په هارډ بڼه هم چاپ شوي دي. مثلا سافت قاموسونه هم لرو، لکه دا قاموس. دا انګلیسي قاموس دی. دا انګلیسي قاموس دی، الفبایي ترتیب لري. مثلا له ا نه شروع شوی دی، همداسې لغتونه پسې بي حرف ورسره شروع کېږي. دو ته قاموس وایي. په یو قاموس کې د یو لغت تلفظ راځي، د هغې فونوټیک تلفظ راځي، هغې ته د وینا توک لیکل کېږي، د هغې جمع شکل لري یا نه لري، دا د حروفو له ډلې نه دی، د هغې دپاره بالاخره تعریف رسي، او که نورې کارونې لري هغه راځي. راځو آنلاین قاموسونه ته. پښتو ژبه کې آنلاین قاموسونه چې دي، قاموسونه ټکی کام. انګلیسي کې هم دا نوم راړوي او پښتو کې. پښتو ټکی کام قاموس دلته ورکوو. مثلا یو لغت کتاب، سرچ، پښتو قاموسونه ټکی کام فکر کوم کار یې وکړ، که یې ونه کړ د کتاب په اړه. د کتاب په اړه مثلا په کلندر مومند په دې کې د لغت شته دی، دلته کلیک ورباندې کوو دا راړي. پښتو تشریح قاموس د مکالمې کې دا شته. پښتو زاید قاموس کې کتاب په اړه چې په هر یو کلیک وکړي دا راړي. ویو د لاندې په قاموسونو ټکی کام کې د موضوع څه سخته ده. مثلا وژایاب کې بیا دوجبیز یو جبیز قاموسونه شته. مثلا لیکو کتاب، دلته په ټولو قاموسو کې درته اړې وي. مثلا نوشته، اوراق چاپ شده، جلد شده، قدیمی مجازا قرآن، قدیمی نامه په دې کې ده. مثلا نور مترادفات چې دي یا په ټولو قاموسونو کې د موضوع یا په دوجبیزو قاموسونو کې هم د موضوع راړي. دا شو قاموسونه.